السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو، زه یم سید الله حسن، یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، ډېری دوستان دا پوښتنه کوي چې موږ څنګه کولی شو چې په فیسبوک کې د کمنټ سره د فالو آپشن زیات کړو. نو تاسو به ډېر وخت لیدلی وي چې کله تاسو د یو چا پوسټونه ګورئ، په هغه باندې کمنټونه شي او کمنټ ورځئ، د کمنټ سره بل چا چې کمنټ کوي د هغه نوم سره هم د فالو یو بټن راځي. نو موږ څنګه کولی شو چې په خپل هم دغسې یو د فالو بټن زیات کړو چې نو کله چې بل څوک هم زموږ کمنټونه ګوري، باید زموږ د نوم سره ورته د فالو بټن ښکاره شي. نو تاسو ته ډېره اسانه طریقه درښیم. صرف یو ساده سیټینګ دی، لومړی به تاسو هغه په خپل فیسبوک کې کوئ او هغه وروسته یو مهم شرط دی چې تاسو باید په فیسبوک کې هغه پوره کړئ. نو د دې لپاره دوستانو تاسو به راشئ خپل موبایل کې فیسبوک ته، مخکې له دې چې تاسو ته دغه ویډیو در وښیمه طریقه. په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ سره په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ. او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ. دوستانو تاسو به راشئ خپل فیسبوک ته. کله چې دوستانو تاسو خپل فیسبوک را خلاص کړ نو لا به شئ پورته دغه درې خطونه چې ښکاري ښی خوا د موبایل پورته کونج کې پر دغه درې خطونه به کلیک وکړئ. نو دوستانو دې لپاره به تاسو لاندې راشئ. دلته تاسو ته لاندنی اپشن د سیټینګ اینډ پرایوسي، پر دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. دلته دوستان تاسو ته لومړی سیټینګ اپشن دی، پر دغه به کلیک وکړئ. کله چې دوستان تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، لږ به لاندې راشئ. دلته دوستان تاسو ته یو اپشن راځي فالوورز اینډ پابلیک کنټینټ. دوستانو تاسو ته لومړی شرط ده چې باید تاسو خپل فالوورز اپشن په خپل موبایل فیسبوک آی ډي کې آن کړی وي. که چېرته تاسو فالوورز اپشن نه وي آن کړی، د هغې لپاره ما تیاره ویډیو جوړه کړې ده، هغه تاسو وګورئ. ډسکرپشن کې لینک شته. دوستانو په دې کې یو لاندې زموږ کار چې دی دغه اپشن سره دی، کمنټ رینکینګ. تاسو خپل موبایل کې دغه فیسبوک آی ډي کې دغه اپشن وګورئ چې آیا دا خلاص دی او که بند دی. که چېرته دوستان دغه اپشن بند و، تاسو دغه اپشن خلاص کړئ، کمنټ رینکینګ. نو دوستانو دغه اپشن دنده هم دا ده چې کله تاسو بل چا په پوسټ باندې کمنټ کوئ او ستاسو فالوور زیات وي، نو هلته به تاسو د کمنټ سره هم ستاسو د نوم سره هم د فالو بټن راځي. دغه ضروري سیټینګ دی چې دا باید تاسو په خپل فیسبوک کې کړی وي. کمنټ رینکینګ دا باید تاسو آن کړئ، خلاص کړی وي. دوستانو بل خبره دغه چې تاسو باید په فیسبوک کې خپل فالوورز د 10,000 څخه زیات ولرئ. ډېری دوستان وایي چې زموږ فالوور زیات دي خو دغه سیټینګ بیا هم موږ ته نه راځي. تاسو همغه سیټینګ وکړئ، انشاءالله تاسو فالوورز اپشن به دلته راشي. دوستانو کله چې تاسو خپل فالوورز چې کوم دي د 10,000 څخه پورته شول، نو فیسبوک خپله تاسو ته هغه اپشن درکوي. یو نوټیفیکیشن به تاسو ته راشي، مثال ستاسو آی ډي کې د فالو بټن د کمنټ سره فعال شو. نو کله چې دا دوستانو لیمیټ نه دی، شاید تاسو فالوور د 15,000 څخه زیات شي، بیا هم تاسو ته فیسبوک دغه اپشن درکوي. خو که 10,000 څخه زیات شو، 10,000 نه تر 15,000 فالوورز پورې حتما تاسو ته فیسبوک دغه اپشن په خپله درکوي. نو دا تاسو باید په یاد ولرئ دوستانو چې دغه فیسبوک تاسو ته خپله درکوي. کله چې تاسو فالوور زیات شي، صرف کمنټ رینک اپشن په فالوور سیټینګ کې ورته خلاص کړئ. نو دا دوستانو زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي. که چېرته تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او د خپل نور دوستانو سره هم شریکه کړئ. مننه که وختونه بخیر ولرئ.